اول دا چې کافران بزی دوزخ ته، دویم دا منافقان بزی دوزخ ته. چا چې ظلم په مظلوم باندې وکړي، دا د سلم ظالمان بزی دوزخ ته. یا چې قتلونه بی قصوره وی چا کړي نو، اجرتی دا قاتلان باز دوزخ ته. همیشه چې بد کارونه پیښوي، دا ملګری د شیطان باز دوزخ ته. چې مطلب یې د دوه کسو جدایي وي، چغل خور او غمازیان باز دوزخ ته. د ایمان یو ذره چې پکې نه وي، بی تپوس بی ایمان بزی دوزخ ته. یا چا چې دام د ټګۍ بل ته وي جوړ کړی نو، او پکې خپل بل دیوال بازی دوزخ ته. چې منځ نه کړي روژه نه نیسي د قصده، بې نمازه بې رمضان بزي دوزخ ته. چې په چا کې تکبر و بغض کینه وي، کل معذوره حاسدان بازي دوزخ ته. چې د قوم سره چا کړي غداري وي، د قوم لوی لوی مشران بزي دوزخ ته. چې په خلقو پسې پوچوای شعرونه، دا پوچګوی شاعران بزي دوزخ ته. یا کوم اولاد چې بی عزت د مور او پلار کړي، نامنونکي فرزندان بزي دوزخ ته. چې دولت په لوڼو خویندو باندې اخلي، ګناهګار دي دا کسان بزي دوزخ ته. چا چې ګیراوي ټګۍ ته لویه کړي، د اوږدو ګیرو شیخان بزي دوزخ ته. چا چې مالوي د حرامو جمع کړي، د قارون لعین پشان بزي دوزخ ته. خیر زکات چې چا ونویستو په مال کې، دا رښتیا دي بخیلان بزي دوزخ ته. یا شرابی وران هیر خد چې یاد شنو، یا عیش عشرت دا صاحبان بازی دوزخ ته. چې په سود روپۍ ورکوي یا یې اخلي، دا د خدای پاک دشمنان بزي دوزخ ته. مخالف چې وي روان د شریعت نه، شریعت نه روګردان بازي دوزخ ته. چې په خپل عمل نکړي بل توایي، دا بی علم عالمان بزي دوزخ ته. ابو جهل 250 حجونه کړي، ووره دغسې حاجیان بازي دوزخ ته. چې حقونه د بیبیانو ادا نکړي، داسې ښځو خاوندان بزي دوزخ ته. چې عصمت لوټل وي کار د کوم خلقو، یادوم زاړه ځوانان بازي دوزخ ته. محبت چې د چاوي د خدای د پاره، نه منم چې صادقان بازي دوزخ ته. شهادت چې په دروغو وي چا کړي، د دروغو ګواهان بازي دوزخ ته. چې مجرم وي چا بچ کړي د سزا نه، وکیلان او حاکمان بزي دوزخ ته. چا ګډون چې د خوراک په شي کې وکړ، دا دشمن د هر انسان بزي دوزخ ته. دکاندار چې سپک ورکوي درانه اخلي، طول کوونکي د میزان بزي دوزخ ته. چې رشوت چاله ورکوي یا یې ته اخلي، ووره داسې افسران بازي دوزخ ته. چې حیا شرم غیرت پچا کې نوي، دا بے شرمه د جهان بزي دوزخ ته. چا چې رحم په چارپایو باندې نه وي، د چارپایو مالکان بزي دوزخ ته.
چې د نفس او د شیطان منی خټکای پر آزاد نفس شیطان بزي دوزخ ته